سلامونه په خیر راغلی شکوکو جانې څنګه یې؟ سلام علیکم بیبی شیرین قند چطور هستی؟ جور په خیر؟ بچه ها کلگی خوب هستن؟ راسته دننه څنګه په خیر راغلی؟ ډیر وخت کیږي چې ته نه راغلی مون کره. کور کې خیرت ده؟ بچیان ماشومان ټول ښه دي؟ زنده باشی. تشکر. راشه شکوکو جانې راسه دلته پورته کښېنه ته. خیر ببینی؟ بله مینه څه خبره ده؟ وا مینه راسه چې خاله شکوکو راغلې ده. هله اوکې ماما راغلمه. خدایا ته مېلمانه. سلام خاله شکوکو جانې. مینه زه ته چای راوړه خاله ته دې. اوکې ماما جانې. تور شین که سور چای دم کما او یو دوه که لس ترموزه دم کما. زه لاړه سه شین چای راوړه. ډېرې خبرې مه کوه. ځه نو. شکوکو جانې ډېر وخت مونږ کره راغلې. ما هر ځلې د ماشومانو نه پوښتنې کوو چې دا خاله شکوکو څنګه ده؟ جوړه خو ده، خیرت خو ده؟ په خیر سره راغلې. ډېره خوشحاله سولمه. ډېره درپسې په خدای خفه ومه. څنګه یې نور؟ څه قصې دي؟ بیبی شیرین قندم، شما خب میفهمین که ما هم شما همسایه هستیم و قند ما یکدیگر را بسیار خوب میشناسیم. در وقت مشکل به درد یکدیگر خوردیم و بر هم دیگه بسیار کمک کردیم. از خاطر از ما امروز میخوایم که یک گپ بر شما بزنم. شکوکو جان دی که خب بالکل شک نسته ده چې تاسو په مونږ باندې هم ډیر به حد زیات ګران یاستئ او مونږ یو بل د ډیر وخت نه پیژنو او بل ته خو بیخي زما خپل سکه خور غوندې یې. بیبی شیرین مینا جان که هسته پیش روی ما کلان شده و بسیار دختر خوب است. الان بچه کلان ما بخیر فاکولته را خلاص کرده، انجینری خلاص کرده و حال کاروبار شروع کرده. هو خبر است ولما چې ستا مشر زوی د انجینرینګ فاکولته نه خلاص سو نو نام خدا ډیر با استعداد اولادونه لري. بیبی شیرین چی یک دختر با نزاکت و با احترام دارین. شکوکو جان زما د لور هم د انجینرینګ فاکولته خلاص کړی ده او د کور کار خو پوښتنه مه کوه چې څومره کاریګره ده او څومره باسلیقه ده. ماما جانې بس کنه دونه تعریف مکوه زما. بسیار خوبش. ته نه پوښتنه وکړه داسې مزهدارې ډوډۍ پخوي. مینې ته خو ورته ووایه چې پخول زده لرې؟ د ما چې پخول ښه زده دي. او زما اګۍ زما زده دي پخول او بل بازاري پیزا کولی سمه کور کې ګرم کمه خو کله کله رانه یو لږ زره وسوځېږي. دا اوس شرمیږي. زما لورګان چې دي ټولې داسې شرمندو کې دي د خلکو مخ کې هیڅ خبرې نسي کولی او ډېر مزهدار قورمه پخوي. شکوکو جانې ته پوهېږې چې وخورې داسې ګوتې دې ورسره خورې. مینې پڅېږه هله هغه قورمه دې چې نن پوخ کړی د هغه زه راوړه خاله ته دې کېږده که نه. جانې خیر ده. هغه ته پوهېږې چې هغه ما سهار هغه یخ سوی ماما جان خوړلو نه ده که نه. نو خیر د لاړه څه ګرمې که راوړه. ډېرې خبرې مه کوه. پڅېږه. جانم دیگه مرا بیگانه فکر نکو. ما امیال نان چاشت خوردیم و آمدیم و بیخی سیر هستم. خیر از خدا به زحمت نکو. اگه لاړه لکه چند تا اوسی راوړ. ضرورتش نیست. آره اون آورد دیگه چی بگویم. ماما جانی دغه دمه هم قورمه می گرم که او را می وړم. واو ای چی هسته؟ چی را پخته کردی قندم؟ دیتا وایی افغانی کوفته. خو کوفته است. شکوکو جانې دا چې دا نوی سټایل کوفته ده.
دا بیخي نوی مود ده هغه پخوانی راوند ګرد ګرد کوفته خو اوس څوک پخوي هم نه ټول خلک داسې پخوي والا کوفته ستایل ناوسته بسیار تی وخورم داسې خوند کوي په خدای چې ټول قاب به خالی که این ما والا بسیار سیر است و ما بسیار نان خوردیم هیچ نمیشه که بخورم نه والا نمیشه دیگه ترای وکم تا لگ مزه وګورم اوکی کمی مینا جان خپه نشوه یکمکی میخورم خوند که کنه یا بسیار مزه‌دار است یا داسې چې ښایسته ډوډۍ مینه پخوي همداسې ښایسته ډانس هم زده لري ته خو پوهېږې چې پښتانه په اټن کې نمبر 1 دي که نه اوس به مینه تا ته وښیي چې اټن څه شي ته وایي مینې پاڅېږه خاله ته دې یو ښایسته اټن وکړه ماما اټن ما کله زده که نن دا لږ ډېره زیاته شرمېږي پاڅېږه که نه زما اټن دونه زده نه ده مینه جانې پاڅېږه اټن وکړه پاڅېږه خاله جانې ته ماما ته ووایه که نه یو شی بخیالم دل مینه نیسته که اټن بکنم چطور هغه ده اوس پاڅېږي والا بیبی شیرین امروز چی گپ است کوفته را خوردم و آلی اتن میکنم مینا جان واو بسیار خوب واه سیو خسته اټن کوي که نه الو بیچاره اوگار شد وی هغسې وښویېدله اوگار خو نشدی بچې نه بابا هیڅ خبره نه دا خو د پښتون لور ده پښتون باندې چې اسمان هم راچپسې شی پرې نه کېږي تکړه سمه تکړه جینۍ ده ښه دې باندې خو هیڅ شی هم نه کېږي او بله خبره ده نه تنها په اټن کې داسې زبردسته ده مینه چې د ډېرې ښایسته اواز لري تو خدای ماما جانې بس سم لکه مینا غوندې غږ لري څوک چې د دې غږ واوري بس آرام سي بیبی شیرین قند پاڅېږه مینې جانې خاله جانې ته دې یو ښایسته سندره زمزمه وکړه چې د خاله جان ټول سر درد ورک سي او خاله جانه دې بالکل آرام سي ولی یاز خدا بس است دیگه من میفهمم مینا جان بسیار زیاد استعداد داره و بسیار لایق است امروز دیگه خواندن نکن من چند دفعه شفاخانه رفتیم قلب من بسیار ضعیف است یک کمک لیاز من کو شکوکو جانې غم مکوه دا سندره چې واورې جوړه تیاره کېږي دا آخري سندره واوره که نه څوک څه پوهېږي کل هو نه هو زما ستونی درد کوي نه څه مه کولی ته پوهېږې که نه چې څه کوې اوس سندره دې ووایه ارام ښه اوس وایي سندره بیبی شیرینه
را باندې وا چوا سور شال جوړه لاسونه بیبي شیرینه بیبي شیرینه ژېړې ګولې را باندې وا چوا سور شال جوړه لاسونه بیبي شیرینه وای شاکو جانې سمې درته ویلي وه چې دا سندره واوړې ته یو دم آرام کوې اوس کوه خوبونه دې پوره مینې پاڅېږه یو کمپر راوړه په خاله دې واچوه چې خاله دې کرار آرام وکړي